اوس د دکاندار سره ناست وم سودا مې دې کوله نو دکاندار پسې یو کس راغی او غریب سړی و نو ورته ویې یاره زما 2 بچي وو دواړو مې ودونه کړي او یو د کولي په کان کې هلته کې کاري کوو نو وفات شو او دویم چې دی نو هغه دلته کې ګاډی چلولو ګاډی ورغښتولو هغه هم وفات شو اوس د هغه دواړو بچي او انګیان دې ما سره ناستې دي او ما سره څه وکړي موږ سره په کور کې رزق نشته نو دوکاندار ورته ویې یاره معاف کا بابا وی حالات ډېر خراب دي یا خدای بابا د هغه ځای نه ووتو نو بیا لږ ساعت چې تېر شو نو هغه دوکاندار بل یو ملګری و نو هغه ته یې موبایل خو وکړي دا وګوره دا موبایل وي دا وګوره دا ویډیو وي دا سروې مونږ واغستو په 170 باندې مونږ واغستو خپل روډ مې په 140 باندې واغستو او ډېر ښکلی سروې دی ډېر ښه وشو باید دی نو ما چې سوچ وکړه ما یې اوس وګوره چې ټول امت ته پته ده چې دا سنت ابراهیمي دي او دا فرض او واجب دي په حج والا باندې د حج والا دپاره قرآن مجید کې په سورې حج کې د هغې ذکر شته دا قاری برکت علي صاحب دی هغه نقطې بیانوي کمې چې د معاشرې دپاره الله تعالی واجب کړي دي په هر انسان باندې او په هر مسلمان باندې دا فرض دي او ډېر آسان کارونه دي مونږ دین څه ته وایو او دین دی د کومو خبرو نوم نو دا دواړه خبرې د یو بل نه لرې دي دغه سړی دغه دکاندار چې 2 څاروي د روډ دپاره او د ځان دپاره په 1,40,000 او په 1,80,000 روپۍ اخیستی شي خو یو بوډا راغی یو غریب راغی او د خپلو یتیمانانو نوسو دپاره ته خیر غواړي او خبرې ورته وکړه چې یتیمانان نه ته پاتې شوي حالات زمونږ ګډوډ دي نو دکاندار ورته د هغه نه هم زیات فریاد وکړو او څاروي نو دغه څاروي د ولې اخیستل دا دکاندار غلطي نه ده ذهنیت ولې داسې جوړ شوی دی چې دین دا دی ویل چې دا که نه چېرې دا څاروي چې ته په قربانۍ کې حلال کې نو دا براق شو تا به جنت ته بیایي نو بس چې هغه ته د جنت د بوتلو دپاره سورلي میلاو شوه په بوډا څه کوي د بوډا په نوسو څه کوي په یتیمانانو څه کوي په غریب څه کوي لیونی دی خپله عیاشي ولې نه کوي دغه رنګې ما ته یو مالدار سړي خبره کوله په خپل رضا خبره کوله چېرې زه عمرې له روان وم او په کومه ورځ چې دی عمرې له ځي نو په هغې سهار باندې یو غریب سړی راغی یو غریب هلک و او ما ته ویل چېرې زما داسې بیماري ده ډاکټر راته د اپریشن ویلي دي دونه خرچه پرې راځي ته ما له 5,000 روپۍ قرض راکړه نو ما سوچ وکړو چې یاره دله چې زه قرض ورکړم دی قرض غواړي دی ما له کوم ځای نه راکړي دا 5,000 روپۍ ما ورته وی چې دا نورې به د کوم ځای نه پیدا کوي چې نورې ته پرېږده خو ته راله صرف 5,000 روپۍ راکړه ما ورته وی چې زما سره نشته دی ځکه چې ما ته پته و دی ما نشي راکولی او بیا هم په هغې ورځ باندې عمرې له لاړو دا غلطي د چا وه دغې مالدار سړي نه وه دا د هغې خلقو غلطي ده تپوس په الله تعالی د هغوی نه هم کوي چا چې ورته دا واجبات ګرځولي دي فرایض چې فرایض هم دا دي چې ته په طواف باندې او په حجر اسود په ښکلولو باندې جنت ته ځې په قربانو ځې په تندر سړی غریب سړی کومریه کچوي پیسې ولې نه ګټي نو دین د کومو خبرو نوم دی موږ ته ښودل په کوم شکل کې شي ځکه انسانیت په تاوان کې دی او ځکه خصوصا مسلمانانو معاشره چې ده دا تباه ده تاسو وګورئ که دا ملیشیا ده یورپ دی په یورپ کې به یوه کونډه ښځه هم زینه ونکړي د خېټې دپاره چې خپل عزت په خرڅ کړي او بیا به پې ځان له خوراک صاحب وکړي نه داسې نشته دی الحمدلله دا ملیشیا ده په دې کې هم داسې حساب کتاب دی ځکه چې ریاست او معاشره دا باشعوره ده هغه د کونډې او د یتیم او د غریب مدد کوي خو که زموږ د ملکونه واخلې نو هلته کې کونډه څه چلو کړي غریبانان څه چلو کړي خامخا به خپل عزت خرڅوي خو دا خبره چاته نه ودرېږي چې یاره دا نن چې ماته کومه کونډه ودرېدله نو زه دا خو د بل ښځه ده سبا له دغه وخت په ما هم راته شي چې زما ښځه چاته ولاړه زما بچي چاته ودرېږي زما پلار او زما مور چاته ودرېږي او هغه ورسره زما په شان سلوک کوي
نو چیرې زما په دې مور پلار او زما په ښځه په بچو بس څه تېرېږي. نو دین څه ته ویلی شي؟ الله تعالی په سوره ماعون کې موږ ته د دې وضاحت کړی دی، خو چونکې بس خبرې په دې خبرو دي که نه، په دې مروجه عبادتونو دي، نو څوک دې طرف ته سوچ نه کوي. الله سبحانه وتعالی فرمای ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا تا هغه سړی لیدلی دی چې زما دین نه مني؟ نه منل، هلکه نه منم ده، ټیک شوه، څوک دی او دین څه دی چې نه مني؟ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، دا هغه سړی دی چې د یتیمانان له دکې ورکوي. یتیمانان د ځانه شړي، هغه راشي چېره زمونږ څه مدد وکړه، او لکه څرنګه چې دغې دکاندار د دغې بابا د یتیمانانو نوسو سره کوم سلوک وکړو نو وایي شړل که نه، دغه دی فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، او غریب باندې په خپله خوراک خو غټه خبره ده، دا خنزیر بل تم نه وایي چېرې په دې غریبانو باندې خوراک کوئ، د دیم د خېټې ضرورت پوره کوي. نو بیا الله سبحانه وتعالی څه وایي دلته کې؟ ګوره خبره څه شوه؟ دین څه شو؟ د انسان یعنی د محتاجه انسان ضرورتونه پوره کول، که چې تعالی الله وس درکړی دی. بیا الله څه فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، هلاکت ته او تباہی ده د داسې مونځګزارو دپاره. اوس مصلین چې مفسرین کوم تشریح کوي، کوم تفسیر کوي، موږ څه ګڼلې ده، نو زه دې سره متفق نه یم. صلات تقلید ته هم ویلی شي، نقل کولو ته. نو اسان لفظونو کې ته چې تقلید ته ویلی شي که نه. اوس موږ د چا تقلید کوو؟ نو تقلید خو موږ د شیطان کوو، او دعوه د چا کوو؟ موږ وایو موږ د پیغمبرانو او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم تقلید کوو، موږ د هغه اتباع کوو. نو فویل للمصلین دی د تقلید او د اتباع د دعوه چې کوي، د دې دپاره هلاکت ته تباہی ده. ولې؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، دا هغه خلق دی چې دی په دې کې غفلت کوي. د تقلید کولو کې څه کوي؟ سستی کوي، غفلت کې کوي. دعوه کوي د تقلید د اتباع، خو کوي نه قصدن. ٹھیک شو؟ الذین هم یراؤون، او باقاعده دی د خپل عمل نه دا خبره ثابتای. دا خلق ته یو قولی کنه، نو په قول خو هر سړی مسلمان دی، خو د عمل نه دی دا خبره خلقو ته ښایي. ويمنعون الماعون، او د دې حال دا دی چې دا دومره بغیرته دي، دا دومره ذلیلان دي، دا دومره بخیلان دي چې ماعون څه ته وایي؟ د کور د ضرورت دا واړه واړه څیزونه، لکه مونږ په کلي کې چې وایي لکه لور راکا، سیلی راکا، که نه پړی راکا، اور راکا، مالګه راکا، دا واړه واړه ضرورتونه په چمګاونډ کې خلق د یو بل سره دغه کوي که نه، وایي موږ له راکا. نو دله چې څوک راشي او دغه واړه واړه څیزونه وغواړي، تبر راکا، لور راکا، سیلی راکا، دا خنزیر وله دغه هم نه ورکوي، دغه هم منع کوي. لکه په یتیم باندې او په غریب باندې خوراک څښاک کول او د دې خبره اخیستل خو غټه خبره ده چې تبر چې څوک اوسي یا چړه څوک اوسي، خو واپس بیا راوړي که نه، خو دې هغه هم نه ورکوي، دې د خپل عمل نه ثابتوي. نو دلته کې دین څه شی دی؟ دین د انسانانو د ضرورتونو د پوره کولو نوم دی، او دا یوازې په ریاست باندې لازمه نه ده. تر کومې پورې چې ریاست نه قایم شوی، داسې فلاحي ریاست نه قایم شوی، نو دا په هر مسلمان باندې او په هر انسان باندې دا فرض دی چې د بل انسان ضرورت پوره کړي. خو چونکې جنت ته زمونږ تللی دي که نه، موږ خو جنت غواړو، او جنت په هغې کارونو باندې موږ ته راکړی شوی کېږي، په هغې کارونو باندې موږ ته راکول کېږي د کومو کارونو چې د جنت سره رسو تعلق نه وي، او په کومو کارونو چې الله خفه کېږي هغه موږ کوو، او کوم کارونه چې الله غواړي زموږ نه هغه چاته پته هم نشته دی څه دي. نو
ضرورت د انسان پوره کول دغه دین دی او هم د دې دین د پاره چې کله پیغمبر راشي نو الله ولا داسې ملګری ورکی چې پیغمبر دغه تربیت وکي عملی تربیت دغه وکي چې دغه عملی تربیت وشي او دا رنګي دغه خوې جوړ شي نو بیا الله تعالی د خلقو لسور کی ریاست ورکی فلاحي ریاست او د ټولې دنیا نظرونو پاغه ریاست شي چې لکه مدینه مدینه نو هر سړی بیا مدینه ته ځي لکه نن چې هر سړی امریکای ته ځي استرالیا ته ځي یورپ ته ځي نو دغه رنګې دا ولې فلاحي ریاستونه دي کنه نو نن وګوره افغانستان کې اسلام دی کنه وای چې اسلام دی نو بای دا کم اسلام دی چې ستا خپل خلق ته تختی خپل مسلمانان تختی نو چې ستا مسلمان تختی یاره د یورپ او د استرالیا او د امریکای او د انډیا هندو او عیسائی به درشي اسلام به قبول کی دا ولې اسلام چې تا د کوم خبرو نوم ګرځولې دی دا غیر اسلام سره تعلق نشته دی اسلام خو غلط دی جمال الدین افغانی صاحب وایي کنه لیکي هغه چې زه کله یورپ ته لاړ شم هلته کې اسلام شته مسلمانان نشته چې کله ایشیا ته راشم دلته کې مسلمان شته اسلام نشته دی نو اسلام الته دی خلق چرته زور کوي اسلام ته زور کوي ټیک شو ولې د نبی علیہ السلام نه پس حضرت عمر فاروق په زمانه کې ټول روم او ټول ایران فارس کنه سپر طاقتونه اغي ختم شو او ټول د مدینه نظام قبول کو او خپل خلقو په خپل حکمرانانو راکې خودل مړې کړل صرف دی ولای او 100,000 کسان ولېګل او نور اغي په خپل دشمنانو دا ولې چې د مدینه ریاست سو فلاحي ریاستو او د پیغمبر ریاستو او پیغمبر د چا نظام راوړو د چا دین راوړو د الله دین د الله په دین کې د کوم خبرو حکمونه دي انساني ضرورتونه پوره کوي